د دې شپې متعلق زموږ په دې عوامو کې یو څه خیالي امور مشهور پلانکی راپورته شو دروازې ته یې لاس ور ولګېد د دروازه ټوله د سرو زرو جوړه شوه کوم شي ته چې لاس ور وړي دا سره زر کېږي اول سوال دی قبلیږي اول سوال چې څه سوال کوې دا قبلیږي نور نه قبلیږي ونې دا ټولې را پرتې وې په سجده باندې خو سکی په ونه پسې وتړه بیا نو سهار کې ونه بیرته ولاړه وه او دا خو سکی د ونې په سر کې را ځوړند و هغه مړ شوی و بله علامه یې دا ده چې دا ډېره پرسکونه شپه ده آرامه شپه ده نه به په دې کې سخته ګرمي موجوده وي او نه به په دې کې سخته یخني موجوده وي معتدل موسم به په دې کې موجود وي دریمه علامه یې دا ده چې د اسبار کې چې کومې شغلې دي د شیطانانو باندې چې کوم ورونه ویشتل کېږي یا په ستورو باندې ویشتل کېږي دغه ویشتل به په دې شپه کې نه وي موجوده دغه لسو شپو کې د لیلة القدر د شپې زیات احتمال موجود دی قرآن کریم کې الله عزوجل موږ ته فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر من قرآن کریم د قدر په شپه کې را نازل کړی د قدر شپه دا کومه شپه ده د قدر د شپې فضایل څه دي او د قدر د شپې علامه څه ده د قدر په شپه کې موږ ته څه کول پکار دي د قدر شپه دا د دې امت خاصه ده نور امتونو کې دا شپه نه وه موجوده د قدر شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیرو امتونو عمرونه وکتل یو کس ته به 1000 کاله عمر نصیب و 1500 کاله عمر به و 2000 کاله عمر به و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت 60 کاله 50 کاله 80 کاله تر 100 کالو پورې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا خو زموږ د امت ډېر لږ عمر دی که نه او د تیرو امتونو ډېر لوی عمر دی الله عز وجل د ده د تسلي دپاره لیلة القدر شپه درته نصیب کړه قدر شپه کې الله عز وجل فرمایي خیر من 1000 شهر له 1000 میاشتو نه بهتره ده او دا 1000 چې په 12 باندې تقسیم کو نو تقریبا 4 کاله کېږي که په دې یوه شپه کې څوک الله ته بندګي ترسره کړي لکه 4 کاله عبادت او بندګي چې یو سړي الله ته کړي وي دغه شپه الله دې امت ته نصیب وګرځوله یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت صحابه کرامو ته د بني اسرائیلو د یوه مجاهد قصه بیانوله بني اسرائیلو کې یو سړی و لبس السلاح وسلې اغوستې وه تقریبا 1000 میاشتې ځینې روایتونو کې 1000 کاله راځي مجاهد و 1000 میاشتې یا 1000 کاله د الله عز وجل په لاره کې جهاد وکاوه صحابه کرامو چې حدیث واورېد سبحان الله 1000 میاشتې دا څومره اجرونه به دې سړي ګټلي وي څومره لوی طاعات دې سړي کړي دي سبحان الله یا 1000 کاله 1000 کاله جهاد دی الله عز وجل په لاره کې الله عز وجل آیتونه را نازل کړي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر من قرآن کریم دی قدر په شپه کې را نازل دی څه معلومات تا ته کېږي چې د قدر شپه څه ده دغه شپه له 1000 میاشتو نه غوره ده الله عز وجل فرمایي 4 کاله عبادت او بندګي که الله ته وکوي او په دې شپه کې یوه شپه الله ته عبادت وکوي دا یوه شپه عبادت درنه غوره ده الله عز وجل دغه بهترینه شپه د امت ته الله نصیب وګرځوله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له برکته قرآن کریم له لوح محفوظ نه لومړني اسمان ته په همدې قدر شپه کې را نازل ګرځېدلی دی او دا داسې مبارکه شپه ده چې الله عز وجل د دې متعلق فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر په دې شپه کې ملائکه را نازلیږي روح او جبرائیل علیہ السلام را نازلیږي دی الله په اجازه باندې دی الله په هدایاتو
او هغه اوامر چې د الله عزوجل په نظم باندې د هغې تقدیر او فیصله شوې ده نو هغه دوی ویشي په دې شپه کې د خلکو روزی دا تقسیموي بس ته کال کې یو چا باندې خوشحالۍ راځي په یو چا باندې مصائب راځي څوک صبر کوي څوک بې صبري کوي څوک شکر الله تعالی کوي څوک ناشکري تر سره کوي یو څوک نیکبختی جوړیږي یو څوک بدبختی جوړیږي څوک نیک اعمال کوي څوک بد عملونه تر سره کوي دا په دې شپه کې دا د لیلة القدر په شپه کې دغه الله عزوجل دا ملائکې را نازلوي او د خلکو په مابین کې دا روزی د بسته کال او همدارنګې د دوی دغه اعمال دا توزیع کوي او تقسیموي دا شپه تر کومه وخته پورې ده الله د دې شپې یو صفت دا کوي سلام دغه شپه سراسر سلامتیا ده په دغه شپه کې مصائب نشته دغه شپه کې حتی که هغه ستوري چې په شیطانانو پسې ویشتل کیږي په نورو شپو کې دا هم نه ویشتل کیږي د شیطانانو خباستونه هم زیاتره بند وي او معتدله هوا په دې کې موجوده وي نه سخته ګرمي په دې کې موجوده وي او نه په دې کې سخته یخني موجوده وي دا د سلامتیاو شپه ده یا ځکه سلام ورته ویلې شوي دي هغه ملایکې چې له اسمان نه راکوزیږي او په مخ د ځمکه باندې ګرځېږي څوک چې په جوماتونو کې یا په کورونو کې په عبادت باندې پیدا کړي نو دوی سلام ور باندې اچوي السلام علیکم ځکه دا شپه د سلامتیا والا ده ټوله شپه الله عزوجل دا د سلامتیا والا ګرځولې ده او دا تر کومه وخته پورې ده هي حتی مطلع الفجر تر دې وخته پورې صبح صادق راوخیږي لمر چې کله ډوب شو له دې ځای نه شروع ده آن تر سپیده چاودو پورې چې کله سپیدې چاودي او دا سهار راخیږي تر دې وخته پورې دا مکمله شپه دا د قدر شپه ده قدرمنو مسلمانانو ورونو الله عزوجل دې موږ او تاسو ته په دې شپه کې د طاعت توفیق را په برخه وګرځوي خدای عزوجل دې موږ او تاسو ته د بندګۍ توفیق راکړي دا شپه دی الله له موږ نه په غفلتونو کې نه تېروي اوس خو یو څو شپې پاتې دي ایسې برسه د ایسې ته ځای وکړئ ولاړ د لاره نشته ورته ښه راځه که نه نو بیا ولې ولاړ یې د الله بنده د قدر شپه الله عزوجل ته د بندګۍ شپه ده الله ته د انابت او د ژړا شپه ده د دې شپې متعلق زموږ په دې عوامو کې یو څه خیالي امور مشهور دي زیاتره یې دروغ دي تاسو به دا کیسې اورېدلې وي د قدر په شپه باندې لمر راختلی وي دا دروغ خبره ده ښه له ځان نه جوړه ده لمر د قدر په شپه نه راخیږي دا کیسې به تاسو ډېرې اورېدلې ولی یوه زنانه راپورته شو دا خو سبا دی بیا غوال وشلو ته ولاړه بیا جام راواخیسته او دا جام د سرو زرو شو پلانکی راپورته شو دروازې ته یې لاس ور ولګېده دا دروازه ټوله د سرو زرو جوړه شوه کوم شي ته چې لاس ور وړي دا سره زر کېږي اول سوال دی قبلیږي اول سوال چې ته سوال کوې دا قبلیږي نور نه قبلیږي ونې دا ټولې راپرتې وې په سجده باندې خوسکی په ونه پسې وتړه بیا نو سهار کې ونه بیرته ولاړه وه او دا خوسکی د ونې په سر کې راځوړند و هغه مړ شوی و دا ټولې خیالي کیسې دي دا له ځان نه را جوړې شوي دي ها د دې دپاره په حدیثو مبارکو کې او په اقوالو د صحابه کرامو کې د تابعینو او تبع تابعینو کې او د فقهاو مجتهدینو کې هېڅ کوم اصل نه دی موجود دا له خپله ځان نه یوه مسله کله وارې سړی واوري هغه مسله یې نیمه اورېدلې وي نیمه یې نه وي اورېدلې نور له ځان نه کیسه پسې جوړې کړي او چې کله له ځان نه کیسه پسې جوړې کړي دا بیا پسې مشهورې وګرځېږي او بل زموږ طبیعت دا دی چې موږ هر وخت دپاره پیسې غواړو دا سره زر او سپین زر هم چې ورسره ملګري کړي دي نو زموږ مهم سوالونه څه وي یاره ښه ډېر سره زر دروازه د سرو زرو نه جوړه شوه جام د سرو زرو نه جوړ شو فلان وشول په هر څه کې د قدر په شپه باندې موږ سره زر غواړو د قدر په شپه باندې دراهم او دنانیر موږ غواړو د قدر په شپه باندې بیا الله نه دنیا غواړو
دا موږ چې کله حج ته ولاړ شو د حاجیانو صاحبانو ته موږ ډېرې توصیې وکړو بخښنه د الله نه غواړئ ګناهونه الله نه غواړئ چې الله ګناهونه درته معاف کړي هلته ډېر ورونه چې ولاړ شي بس د دنیا سوال کوي خدا پراخه دنیا راکړي خدا دا وکړي خدا دا زامنو سوالونه دي فلان دی دنیاوي سوالونه به هم کوو د الله نه خو البته دا به مقصود نه ګرځو آخرت به مقصود ګرځو د الله بنده دغه شپه الله تا ته نصیب کړی ده دا په سرو زرو سپینو زرو باندې تېروې همدغه سره زر او سپین زر به بیا له موږ نه پاتې وي که نه آخرت سوال وکوه د قیامت سوال وکوه داسې سوالونه وکوه چې د ټول امت پکې خیر وي داسې سوالونه وکوه چې د ټول افغانستان پکې خیر موجود وي داسې دعاګانې الله ته وکوه نو دغه خبرې دا اکثریت داسې دي چې هغه له ځان نه جوړې شوي خبرې دي زه به د لیلة القدر د شپې یو څو علامې تاسو ته وښایم د لیلة القدر د شپې یوه علامه په حدیثو مبارکو کې دا ذکر شوې ده چې په دې کې به نسبتا دغه شپه د نورو شپو په نسبت باندې روښانه وي روښانه دا معنی نه چې لمر به راختلی وي که سپوږمۍ وي او که سپوږمۍ نه وي نسبتا به یې لږه رڼا د نورو شپو په نسبت باندې هغه تیزه معلومیږي روښانه به ښکاري یوه علامه یې دا بله علامه یې دا ده چې دا ډېره پرسکونه شپه ده آرامه شپه ده نه به په دې کې سخته ګرمي موجوده وي او نه به په دې کې سخته یخني موجوده وي معتدل موسم به په دې کې موجود وي درېیمه علامه یې دا ده چې د اسبار کې چې کومې شغلې دي د شیطانانو باندې چې کوم ورونه ویشتل کېږي یا په ستورو باندې ویشتل کېږي دغه ویشتل به په دې شپه کې نه وي موجوده په مسله باندې پوه شوئ او څلرمه علامه یې دا ده چې د مؤمن او د عبادت ګزاري سړي زړه ډېر پکې خوشحاله وي زړه یې داسې باغ باغ وي پکې پوهېږي نه چې زړه مې ولې خوشحاله دی الله عز وجل درته زړه ته یوه غیر اختیاري خوشحالي نصیب کړې وي دا د دې شپې علایم دي او چې کله د سهار په وخت کې دا لمر راخیږي نو دا د لمر وړانګې داسې تیزې نه وي لکه د نورو ورځو په څېر باندې وریځ به هم نه وي خو البته دا لمر چې راخیږي دا د راختلو په وخت کې به دا سپین معلومیږي هغه تیزې شغلې چې د سړي سترګې بریښوي هغه به تتې شوي وي دا د دې لیلة القدر د شپې څه ناڅه علامې دي چې ځینې یې په احادیثو مبارکو کې ذکر شوي دي نور دا نشته چې لمر راختلی و کوم شي ته د لاس ور وړ له دې نه سره زار جوړېږي فلان کېږي او فلان کېږي دغه ونې و بوټي الله ته سجده کوي خو د سجدې دا معنا نه ده چې دا ټول خلک به یې ویني ونې به په ځمکه باندې پرتې وي ته به یې ویني چې هغه د ځمکه باندې ونه پرته ده د دې دا معنا نه ده د ونو بوټو سره د دوی د شان سره چې کومه سجده مناسب ده کوم تسبیحات له دوی سره مناسب دي همغه چې الله عز وجل ورباندې پوهېږي هغه مقصود دي لیلة القدر شپه کې به موږ کوم اعمال ترسره کوو عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که د قدر شپه ما ولیده په دې کې زه کوم اعمال ترسره کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دغه دعا ډېره وایه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني په دغه روایت کې دا کریم لفظ نشته ورسره ځینو نورو روایتونو کې بیا دغه دعا چې په حدیثو کې ذکر کېږي اللهم انك عفو کریم لفظ هم ورسره راځي خو دغه روایت کې چې عایشې صدیقې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نو یوازې دومره الفاظ دي اللهم انك عفو ای الله ته د بخښنې والا ذات یې تحب العفو ای الله ته عفو خوښوې فاعف عني ای الله ته ماته بخښنه وکوې دا دعا ورښایي نه د سرو زرو سوال پکې شته نه د سپینو زرو نه د درایمو د دنانیرو نه د مالونو نه د کورونو د بلډینګونو بلکې دا سوال کوه خدا معاف یې کا دا د پیغمبر بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توصیه ورته کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې دا ویلي و عایشه زما د ژوند بیبي ده دا به زما په جنت کې هم ښځه او زما منکوحه وي زما بیبي به وي زما سره به په نکاح کې موجوده وي دغه عایشه صدیقه په دنیا کې دې ته د جنت زیری ورکړل شوی ده هغه بیبي ته بیا هم کومه دعا ورښایي اللهم تاسو ټول دا ووایئ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو
فاعف عني دغه دعا ورخایي معنا دا د خدای ته د بخنې والا ذات یې ای الله تا ته بخنه خوښه ده ای الله ته ما ته بخنه وکوي رب کریم خدا ما معاف کړي د الله عز وجل پیغمبر خپلې بیبي ته جنتي بیبي ته چې په دنیا کې د جنت زیری ورکړی دی دغه دعا ورخایي موږ خو له سر نه تر پښو پورې په ګناهونو کې ډوب یو موږ به څنګه د بخنې سوال نه کوو په هره لحظه کې موږ ګناهونه کوو په دې روژه کې هم ګناهونه کوو د شپې هم ګناه کې ډوب یو د ورځې هم پکې ډوب یو موږ خو به ډېره بخنه د الله عز وجل نه غواړو سره زر او سپین زر پرېږدی دا شیطاني وس اویستي الله موږ ته فرمایي لا نسألک رزقا نحن نرزقک له تاسو موږ روزي نه غواړو دنیا نه در نه غواړو موږ تاسو ته روزي درکوو روزي رسانه موږ یو د الله نه بخنه وغواړئ چې الله عز وجل موږ ته ګناهونه را معاف کړي تلاوت پکې کوئ نوافل پکې کوئ استغفار ډیر پکې وایي او لا اله الا الله ذکر ډیر پکې کوئ په دې شپه کې ټوله شپه الله عز وجل ته په ویښه باندې تېره کوي الله عز وجل دې موږ ته د معمولاتو توفیق را په برخه وګرځوي په دې شپه کې عبادات مقصود دي دا نه دي مقصود چې ته ودرې زما دعا پکې قبلیږي نو زه په دې کې د سرو زرو سپینو زرو دعاګانې کوم دې کې دا مقصود دي چې الله عز وجل ته موږ دا شپه په بندګۍ باندې تېره کړو دا شپه کومه شپه ده د دې شپې متعلق امت په دې باندې متفق دی چې حالت لیقین دغه شپه معلومه نه ده چې په طریقې د قطع او د یقین وایو چې خامخا دغه شپه ده او بله نه ده یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې دا شپه وښودل شوه چې کله راووته نو یو څو کسان په جنجال باندې لګیا وو د جنجال نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما ته الله د قدر شپه راښودلې وه چې دا په پلانکۍ شپه باندې ده ستاسو د جنجال له امله الله عز وجل رانه واخیسته تاسو جنجال سره کاو د اختلاف د جنجالونو په خپل مابین کې د ګډوډیو یو نقصان دا دی چې برکات ختمیږي له دې امت نه الله عز وجل هغه شپه له ما نه واخیسته اوس چې تعین نشم کولی چې هغه کومه شپه ده خو ورته ویې فرمیل دومره را په زړه دي چې دغه شپه موږ چې کله د سهار لمونځ ادا کاو نو موږ په خټو او اوبو کې دا سجده ولګوله په دې شپه باندې باران شوی و دا مسجد نبوي چې دی دا یوه څپره غوندې وه نو چې کله به باران کېده نو باران به په دې ځمکه د څاڅ کې ترنه تویېدل دا ځمکه به لمدېده نو یو صحابي وایي کله چې مونږ دغه سهار لیده یو روایت کې دا راځي دا د 21 شپه وه 21 د رمضان المبارک و په ځینو روایتونو کې 22 راغلی دی چې 22 د رمضان المبارک دا لیلة القدر ده په ځینو کې بیا 25 په ځینو کې 29 29 هم راغلی او د لسو نه مخکې روایتونه هم شته خو زیات روایتونه په دې وروستنیو لسو شپو کې دي چې رمضان المبارک په دې شپو کې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل التمسوها فی 10 الاواخر من رمضان تاسو لیلة القدر شپه ده ولټوئ په وروستنیو لسو شپو د رمضان المبارک کې چې دا وروستنی لس شپې دي په دې کې تاسو ولټوئ او په ځینو کې بیا راځي په ویترو د دې لسو شپو کې ویترو کې طاق لکه 21 22 25 29 په دې کې تاسو دا شپه ولټوئ او زیات اقوال بیا په دې لسو شپو کې په دې طاقو کې په 22 باندې دا بېګاته شپه څه ده چې را روانه ده ګوره دا له موږ نه تېره نه شي دا بېګاته 22 شپه را روانه ده دغه شپه کې زښته ډېر اقوال بیا دي حتی که ځینې خو لا دا وایي یاره زه په یقین سره ویلی شم چې لیلة القدر شپه دا د 22 په شپه باندې ده په یقین سره ویلی شم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو حدیث مبارک کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل کړی او مسند احمد ذکر کړی دی دغه روایت په هغې کې دا ذکر کېږي من كان متحريها فليتحرها ليلة 27 که څوک طلب د دې شپې کوي چې یاره په دې شپه کې ما الله ته بندګي کړې وای نو دا دی په هغه شپه د 29 د رمضان المبارک کې ځان دپاره دا شپه وغواړي په 29 عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دغه روایت را نقل کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 29 شپه باندې که د چا زړه غواړي چې دغه شپه پیدا کړي په 29 شپه باندې دې ولټوي مخې ته 29 مونږ او تاسو ته را روان دی الله عز وجل دې مونږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي چې دغه شپه خو الله ته ویښه تېره کړو ټولې لس شپې نه شو تېرولی دا تاق خو تېرې کړو
طاق ټول یې نشو تېرولی 28 خو تېر کړو چې دا ډېر اقوال پکې موجود دي خو البته په میلو به یې نه تېروو راځه انډیواله پلان کې وجرا کې موږ 28 شپه تېروو ګپ شپ هم ګرم کړی وي شنه چایونه دي وچکو یې نسوار دي سګرټي دي دا رقم ته شپې تېرول نه وي شپې تېرول دا وي الله ته ژړاګانې پکې وکوه الله عز وجل ته انابت پکې وکوه الله عز وجل ته لمونځ وکوه پکې الله ته اوښکې تویې کا الله ته تلاوت پکې وکوه الله نه دعاګانې پکې وغواړه ګوښی الله ته متوجه شه د خپله کوټه کې د خپل ماشومان راویښ کا او د ماشومانو ته د یوه بېګا ته شپه الله ته تېروو موږ او تاسو ترغیب ورکړه ولا ما نن مسلې واورېدې 28 شپه کې ډېر احتمال د لیلة القدر شپې شته نو په دغه شپه کې موږ او تاسو الله ته بندګي کوو بس دا ته او د خپل ماشومان دې په دې کوټه کې دا الله ته ژړاګانې وکوئ وبل ته دعاګانې وکوئ له هر څه نه میلې مه جوړوئ الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه وګرځوي ګڼو صحابه کرامو به په دغه شپه باندې الله عز وجل ته انابت کاوه دا قرآن کریم کې تقریبا 540 رکوګانې دي یو قول دا دی چې صحابه کرامو به د رمضان المبارک ختم چې کاوه نو دې 28 ته به برابرېده یوه رکو تلاوت به یې په رکعت کې کاوه نو کله چې دا 28 موږ په شلو کې ضرب کړو تقریبا 540 د دې نه جوړېږي 28 ضرب شل ځکه هره شپه کې شل رکعته تراویح موږ کوو نو چې یوه رکو شي دا تقریبا 540 رکوګانې کېږي په دغه 28 شپه باندې به دا ختم برابر شو د دې پاره ګوند دغه شپه د لیلة القدر وي او زمونږ د قرآن کریم ختم به الله عز وجل د قدر د شپې سره برابر وګرځوي قتاده په نوم باندې یو لوی تابعی تېر شوی هغه به په رمضان المبارک کې په 3 ورځو کې قرآن کریم ختماوه خو چې کله به د آخري 10 شپې شوې هره شپه به هره ورځ به الله عز وجل ته قرآن عظیم شان ختماوه ټوله شپه به الله عز وجل ته ویښه تېروله الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه وګرځوي نو 28 کې زښته ډېر اقوال راغلي دي او تاسو اوس هم چې وګورئ د عربو ته دا اوس چې سعودي ته ولاړ شئ کوم ورونه چې عمرې ته تللي دي الله دې د دوی عمرې قبولې کړي د 28 عمره هلته یو نوم لري لکه موږ تاسو په دې روژه کې د 28 ختمونه نوم لري بیا به کله وارې خلکو میوې راویستلې جومات ته د خوني مني به یې راویستل چې شی دي الله دې 28 قرآنونه ختموو دا به مې کنه دا 28 قرآنونه ختموو دا لږه خبره موږ د احادیثو مبارکه او د صحابه کرامو اورېدلې وي نور ځینې شیان موږ له ځان نه را شروع کړي وي او بالاخره هغه اصلي مسله بیا کله وارې سړي ته معلومات نه کېږي نو دغه د 28 شپه دې کې اقوال ډېر دي چې دې کې لیلة القدر شپه ده نو په دې شپه باندې به خلکو صدقې هم ډېرې کولې هغه صدقې په دې میوو او دانو باندې بدلې شوې او اوس موږ داسې ګرځولي دي لکه یو قسم ته چې میله وي نو میله به نه ترې جوړوو په 28 شپه باندې صدقې وکوئ خیراتونه وکوئ د 28 په شپه باندې مسکینانو لاسنیوی وکوئ او د 28 په شپه باندې داسې د خیر کارونه وکوئ چې زموږ او ستاسو آخرت ورسره ابادیږي الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه وګرځوي نو هلته په سعودي کې بیا یو بل شی مشهور دی چې هغه د 28 عمره ده د 28 عمره یو کال یې موږ هلته وخو خدای عز وجل دې موږ بار نصیب پکې وکوي دا ټول مطاف ډک و دا بېګا شپه موږ چې څومره معلومات لرو هغه د مکې مکرمې دا خان چې دی دا مطاف چې ورته وایي دا مکمل ډک و د خلکو نه د مختلفو ممالکو نه خلک راځي یاره د 28 عمرې ته چې زه ځان برابر کړم نو دغه الله شاوخوا بلډینګونه هم ټول ډک وي لکه د حج موسم چې ګورې د خدای معتبرین تللي وي الحمدلله اوس د افغانستان مسلمانان هم د ځوانان په دې عمرو باندې اموخته شول ځي عمرو ته عمره باندې دومره ډېره خرچه نه کېږي 80-90 زره افغانۍ فکر کوم چې په اوس وخت کې خرچه ورباندې راځي کوچنی حج دی دا که الله عز وجل توفیق درته نصیب کړی و هغه درمیانه مسلمانان چې څه ناڅه یې اقتصاد ښه دی همدغه د ځوانۍ وخت دی موږ عمرې وکوو طوافونه وکوو حرمین شریفینو ته ولاړ شو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي نو هلته هم دا مشهوره ده چې په 28 باندې عمره نو دا د لیلة القدر د شپې هغه یو څه معلوماتو چې ما له تاسو سره شریک کړل الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را په برخه کړي دعا کوو په پای کې یوه خبره بله ذکر کول غواړو هغه د